عیسایانو ولې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي؟ دا یو سوال دی. څه وجه به وه ځکه یې ورته وي او وجه وه او وجه دا وه چې عیسی علیه السلام هغه خو اول دی د حضرت عیسی علیه السلام او د هغه د مور په بېعزتۍ کې لګېدلي خو عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې خبرې وکړې یوه. عیسی علیه السلام چې کله غټ شو نو وابرئ الاکمه والابرص واحیي الموتى باذن الله، د الله په حکم مې مړي راژوندي کول، برګي مرض والی ټول ښه کړه په دم باندې، او چې کوم د مور نه ړانده پیدا شي و هغې ټیک کړه. پوهېږئ په دې؟ او عیسی علیه السلام بل یو چل وکړو چې ستاسو په کور کې تاسو بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، ستاسو په کور کې تاسو سم ځان سره سنبال کړي، زه به د هغې اطلاع در کوم تاسو ته، پټ کړي تاسو دي په کور کې او زه به درته دا خبرې کوم. نو دوی الله وایي دا خو عالم الغیب دی، او عالم الغیب بل څوک نشي کېدی، که کېدی شي بره الله کېدی شي ولاندې زوی کېدی شي. نو ځکه یې ورته څه ووي ګوره دا ناشنا معجزې خو وایي دي ته چې هغه معجزه وایي څه ده خارق للعاده، یو کار چې هغه ستا عادت او ستا عقل اوشلی هغې ته څه وایي معجزه عاجز کر دینے والی. معجزه څه معنی ده؟ عاجز کر دینے والی، مطلب نور خلق د هغې نه عاجز شي. دا یو ناشنا کاري واقعي چې مړي راژوندي کول یو ناشنا کارو. دا حقیقت و چې برګې مرض او دغه شان د مور نه چړون پیدا شي د هغې خو اوسه پورې چا سره علاج نشته، او دا ټیک کول د الله په حکم سره، او په کور کې خلکو څیزونه ځان سره سټور کړي دي او سټاک ته، او حضرت عیسی علیه السلام ته فرمایي پلان کې ځای کې ستاسو په کور کې دا داسې پروت دی. دا واقعي د حیرانېدو خبره وه، خو دا معجزه وه د حضرت عیسی علیه السلام. معجزه دې ته وایي چې الله جل شانه د دې څیزونو خبر عیسی علیه السلام ته ورکړو د فرشتې په ذریعه سره. او تاسو ته ما ویلي کوم علم چې منځ کې یو واسطه راشي د هغې ته علم غیب نه وایي. دا مې راته ویلي بار چې په کوم علم کې منځ کې واسطه راشي دلته خو فرشته راغلې ده، دې ته علم غیب نه وایي. خو دا بېوقوفه قوم تاسو ته ما ویلي چې د عیسایانو غونته کې بېوقوفه خلک دا ما چېرته نه دي لیدلي چې عیسی علیه السلام د الله په حکم یو دم وکړو مړی را ژوندی کړو. دا خو معجزه وه، د هغه دې کې د خدای څه دي چې دا تاسو دلته خدای وایې؟ یو ذات چې هغه اوده کېږي، یو ذات چې هغه محتاج دی، یو ذات چې هغه خوراک هم کوي، څښاک هم کوي، اکسیجن ته محتاج دی، ته خدای وایي؟ او مخکې دا خبره وکړه چې خدای څوک زوی هم نه نیسي. ولې نه نیسي؟ خدای محتاج نه دی، الله محتاج نه دی، نو ولې ځان له اولاد پیدا کړي؟ هغه سړی چې هغه ذات چې محتاج وي نو هغه ځان له اولاد پیدا کوي، کوم ذات چې محتاج نه وي هغه اولاد ته ضرورت نه وي. که نه دا خبرې عقل کې نه راځي، ذهن کې راځي. الله جل شانه فرمایل نو دې دا خبره کوله چې عیسی علیه السلام د الله زوی نو په څه بنیاد یې کوله؟ په دې بنیاد یې کوله چې عیسی علیه السلام دا چونکې دا ناشنا کارونه ته صادر شو نو دوی ته د خدای زوی دی. پوهېږي؟ نو الله جل شانه په مثال کې فرشتې هغه ذکر کړی وللملائکة المقربون، فرشتې خو هم د دې نه دې خبرې نه شرمېږي چې موږ د الله بندګان یو. عیسی علیه السلام چې څنګه بنده دی فرشتې هم بندګان دي. عیسی علیه السلام سره دومره علم نشته، دومره طاقت ورسره نشته کوم چې د فرشتو سره دی. وایي چې اته فرشتو د الله جل شانه عرش راټینګ کړی دی. حضرت جبریل علیه السلام باره کې مفسرینو حضراتو لیکلي چې کله د صدوم او د عاموري چې کوم ښارونه وو د هغه د لوط علیه السلام د قوم خاري چې صدوم او عاموره په دمشق کې، دا حضرت جبریل علیه السلام دا ټولې خاري د ځمکې د یخ نه په یو وزر کې چوتې کړې وي. حضرت جبریل علیه السلام 600 وزرې دي او دی په یو وزر کې چوت کړې، اسمان ته وخېجول او د هغه ځای نه الټه راوغورځول. دومره طاقت والا. نو د عیسی علیه السلام طاقت هم دومره نه و څنګه چې د فرشتو دی، نه د عیسی علیه السلام علم دومره و کوم چې د فرشتو دی. الله جل شانو فرمایي بره چې کوم غیب څیزونه دي په هغې څوک عالمان دي؟ فرشتې عالمان دي. او عیسی علیه السلام له خو یو څو څیزونه ما ورکړه تاسو هغې په تعجب کې واچولې، نو فرشتې چې د هغې سره ډېر علم او ډېر طاقت دی هغې د دې خبرې نه شرم نه کوي چې موږ د الله جل شانو بندګان. عیسی علیه السلام ولې شرم وکړي؟ عیسی علیه السلام کمزوری دی د هغې فرشتو نه، په طاقت کې هم کمزوری دی او په علم کې هم کمزوری دی. نه رسوي په دې خبره. دا ځان له یو مسله ده چې مخکې یو فرقه تېره شوې ده که نه پخوا هغې ته معتزله وایي. معتزله
جی اوس ماته پته نشته چې شته که معتزله یوه فرقه وه که نه، د هغې عقیده دا وه چې فرشتې دا بهتر دي د انسانانو نه، او په دلیل کې دا آیت پیش کړو. ګوره الله جل شانو د عیسی علیه السلام نه پس په مثال کې څوک پیش کوي؟ فرشتې. نو په مثال کې خلک هغه خلک پیش کوي چې هغه چوت خلک دي. مونږ وایو هلکه ځان داسې کا چې ته د علامه اقبال په شان جوړ شي، نه ته د علامه اقبال درجې ته خو نه رسې که نه، هغه ستا نه چونکې چوت دی، نو ځکه په مثال کې مې د هغه پیش کړو. ته ځان دونه قابل که چې د پلانکي په شانتې شي، ته ځان داسې تکړه که چې د پلانکي په شان. مثال کې خلک څوک پیش کوي چې هغه ستا نه په درجه کې چوتي که نه، ښکته خلک پیش کوي. بره دلته په مثال کې څوک پیش شوي؟ عیسی علیه السلام ته په مثال کې فرشتې پیش شوي، کوم چې الله جل شانو بطور دلیل د نجران هغه وفد ته پیش کړو. نو په کار خدا دا هغوی وایي چې یاره فرشتې دا چوتي ده انسانانو نه. حالانکه زموږ دغه عقیده د یو بل سړي مو وخه د ابن عربي وه. ابن عربي پیژنئ؟ ابن عربي پیژنئ که نه؟ دا د ابن عربي صوفي چې کوم تېر شوی دی دا د هغه هم عقیده وه. ډېر چوت قابل سړی و، خو د هغه یو عقیده د حلول هم وه، کوم چې د هندوانو عقیده ده. بل اوس مې ته ویلې وه چې د الله د عیسیانو چې کوم عقیده ده چې د الله راکوزېږي، کله په یو شکل کې د انسان په شکل کې راشي، کله د پلانکي په شکل کې، کله د پلانکي په شکل. دا عقیده مو د ابن عربي کوم چې تاسو په ارطغرل کې ګورئ بار بار، دا ډېر د ګمراهۍ عقیدې وې. د په ده باندې د کفر فتوې لګولې علما کرامو، کوم چې د هغه زمانې لوی علما کرام وو. دا عقیده درسته نه وه. قابلیت کې شک نشته، داسې قابله چې حیران بشي. دا قابل هغه یو کتاب چې وګوري، د هغه تاریخ چې وګوري، ابن عربي وایي که نه، ابن بشکوال یو واقع ذکر کړی د خپل یو کتاب کې، وایي چې ابن عربي خوب ولیدو. اوس اصل کې هغه د دې قایلو که نه چې فرشتې چوتې دي د چا نه؟ د انسانانو. زموږ عقیده خو داسې نه ده، مونږ خو انسانان بهتر دي. زموږ هغې کې لږ تفصیل دی، بیا هغه راته وایم که ما بخیل دا سوالونه منن بیا پاتې کېږي. او بیا دا خبره به نه کوو، کوم وکړو؟ دا وکړو که هغه وکړو؟ جی صحیح شو، ټیک شو. نو د هغې عقیده چونکې دا وه چې فرشتې بهترې دي، نو ابن عربي یو حدیث پیش کو په دلیل کې. د بخاري شریف روایت ته ډېر بهترین روایت، تقریبا حدیث قدسی دی. آخری سیکنڈ آخری باب کې تقریبا امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی. هغه د ابن عربي وایي چې زما خو په دې مسله کې شک خو بیا مطمئن شوم چې کله ما خوب ولیدو. وایي خوب مې ولیدو، په خوب کې مې نبي علیه السلام ولیدو. نبي علیه السلام ته مې وایي چې یا رسول الله فرشتې بهتر دي که انسانان بهتر دي؟ نبي علیه السلام وفرمایل چې فرشتې بهتر دي. ما ورته چې دې خبرې خو څه دلیل پکار دی چې خلکو ته یې خو پیش کړم که نه؟ نبی علیہ السلام د امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت پیش کوم چې هغه نقل کړی د نبی علیہ السلام نه چې الله جل شانه فرمای چې ان ذکرنی فی ملئ، کدا انسان ما په خپل قوم کې یادی، ذکرته فی ملئ خیر منه، نو زه دې یادوم په داسې مجلس کې چې هغه دینه بهتر مجلس دی چې د فرشتو مجلس دی. نو پته لګي چې د فرشتو مجلس ته الله څه ویلي؟ بهتر مجلس وی. که دې ما ځان له یادی، ان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی، که دا انسان ما په یوازې یادی نظیم یوازې یادوم، الله فرمایي. و ان ذکرنی فی ملئ، که دې ما په انسانانو په مجلس کې یادی، نو ذکرته فی ملئ خیر منه، نو زه دې یادوم په داسې مجلس کې چې هغه د ده نه بهتري، د دې مجلس نه بهتري. نو چې د فرشتو مجلس بهتر شو د انسانانو د مجلس نه، نو پته لګي چې فرشتې هم بهتري د انسانانو نه. څنګه ښکلی دلیل دی اوس. وایي دا یې راته په خوب کې وي نبي علیه السلام. ډېر ښکلي دلایلو د ابن عربي سره قابلیت کې خو څه شک نه و. البته اخر د هغې خپل جوابونه دي. زموږ د ټول نه غټ دلیل دا دی چې الله جل شانه فرشتو ته ویلي و چې وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، چې ای فرشتو چا ته سجده وکړئ؟ آدم علیه السلام ته. د قرآن مجید دا آیت. نو څوک چې چا ته سجده کوي د هغه نه چوتي که د هغه نه ښکته وي؟ صحیح ده. دغه یو آیت مبارکه کافي دی. خیر ابن عربي خوب لیدلی او خوب خو زموږ دپاره څه دلیل نه دی. نو اوس دلته چې الله جل شانه دا ذکر کړي چې بطور مثال د عیسی علیه السلام په څنګ کې څوک ذکر کړي؟ فرشتې ذکر کړي. دې جواب دا دی چې موږ د دې قایل یو
چې فرشتې په عبادت کې زمونږ نه ډېرې دي، مطلب دا دی عبادت هم زمونږ نه ډېر دی، علم هم زمونږ نه ډېر دی، پوهېږې په دې هر څه زمونږ نه ډېر دی، طاقت هم زمونږ نه ډېر دی. خو زمونږ اختلاف د معتزله او د ابن عربي سره په دې کې دی چې انسانان کم نیک اعمال کوي د دې ثواب سیوا دی که نه چې فرشتې کم اعمال کوي د هغې ثواب سیوا دی. نو موږ د دې قایل یو چې انسانان کم اعمال کوي هغه د فرشتو نه په 100 درجې باندې بهتر دی. زموږ عقیده دا ده نه رسوي په دې باندې. د هغې وجه دا ده چې انسان کم عقلي وجه چې انسان کومه زندگی تیروي نو دا د کمپټیشن زندگی ده، د مقابله د نفس سره، د مقابله د شیطان سره، او فرشتې بغیر د کمپټیشن خپل زندگی تیروي، په اسانه باندې ژوند تیروي. نو په دونه تکلیف کې زندگی تیروي د هغې به ثواب ډېر او که نه. پوهېږې په دې خبرو باندې. زه خیر دغې بحث کې نه پرېوځدا پته نه لګي زه کم خوا لاړم. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. شرم نه کوي عیسی علیه السلام په دې خبره کې چې هغه د الله جل شانه بنده دی. وللملائکة المقربون، نه فرشتې په دې کې شرم کوي چې فرشتې وایي چې موږ د الله جل شانه بندګان یو. ومن یستنکف عن عبادته، چا چې د الله جل شانه د عبادت نه د بندګۍ نه انکار وکړو، یا چا د الله جل شانه د بندګۍ په بندګۍ کې شرم وکړو ویستکبر او تکبر وکړو فسيحشرهم الیه جميعا، الله جل شانه به ځان ته راجمع کړي د قیامت په ورځ باندې. بیا به داسې خلکو له الله جل شانه سزا ورکوي. د دې نه معلومیږي چې په دین کې شرم نه دی کول پکار. ویږي چې کومه مسلې صفا کول پکار. ما ته دا مسله ده که په دې کې د شرم کو تباہ او برباد بشي. دلته الله جل شانه صفا فرمایل چا چې زما د عبادت نه، زما په عبادت کې شرم کو او تکبر وکړو، دته ځان لوی ښکاري ځکه د الله د دین معلومات نه کوي، شرمېږي که نه، ځان ورته چوت ښکاري ځکه دی دا شی کوي. الله جل شانه فرمایل چې چا داسې شی وکړو نو بیا به څه کوم فسيحشرهم الیه جميعا، خپل ځان ته بیا راجمع کړم. ښه استنکاف لن یستنکف، نکف اصل کې دې ته وایي که نه نکف. عربیان وایي عربیان وایي نکفت دمع، نکفت دمع، نکفت دمع. دمع وایي اوښکې ته، نکف وایي چې کله اوښکې راشي په دې ځای باندې که نه او ته په دې لاس دې صفا کړي چې څه ډېر زیات سټایلي شي بیا وایي. او چې ماشومان یې هغه دا چلم ورسره کوي. دا اوښکې په دې طریقه او انداز کې وچول دفع کول دی ته څه وایي نکف وایي. نکف نکفت الدمع ای محیته نحیته باصبعک عن خدک، چې تا دا اوښکه د خپل دې ځای نه سر لر کړه، د خپل اننګي مبارک نه دې لر کړه، دې ته وایي. ښه اصل کې دفع ته وایي، دفع یو څیز لرې کول. او چا دا ویلي چې یاره دا یو بدۍ ته وایي، بدۍ ته نکف. بیا چې دا بل باب ته وړي استنکاف ته مولانا، نو بیا څه دی هغه بدي دفع کول. نو څه مطلب شو لن یستنکف؟ دا خبر عیسی علیه السلام بده نه ګڼي چې ځان نه لر کي ان یکون عبدا لله، چې هغه د الله جل شانه بنده دی. ومن یستنکف اخوا څنګه دی وللملائکة المقربون، نه نږدې فرشتې. ومن یستنکف عن عبادته، چا چې شرم وکړه د الله په عبادت کې واستکبر او ځان ورته چوت ښکاره شو فسيحشرهم الیه جميعا، الله به خپل ځان ته راجمع کړي. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اوس هغه خلک چې ایمان راوړی او نیک اعمال کوي فیوفیهم اجورهم، الله به دې ته خپل اجرونه برابر ورکړي، یعنې جنت به ورته ورکړي. ویزیدهم من فضله، او الله جل شانه به له سیوی نور سم ورکړي. څه یادوي؟ خپل ملاقات یادوي. ښه واما الذین استنکفوا، او کمو خلکو چې هغوی شرم محسوس کړي د الله جل شانه په عبادت کې واستکبروا او ځان ورته چوت ښکاري او د الله جل شانه د عبادت نه شرم کوي، نو فیعذبهم عذابا الیما، الله جل شانه به دردناک عذاب ورکړي. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، نه به دې لپاره څوک مددګاري بیا د قیامت په ورځ او نه به دې څوک دوست وي. ښه بس کو یو وایو جی دا ورګه یو څو پکې وایو. زه بسم الله الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. د میزان بینک نه په قسطونو باندې گاډي اغستل جایز دي که ناجایز دي؟ ګوره د میزان بینک سره معاملات هغه درست دي، هغه اسلامي دي، 100% خو نه دي.
البته یو خبر ځان سره یاد ساتئ کله چې اسلامي بینک سره تاسو یو معامله کوئ که نه دا سیزونه اپډیټ کیږي نوي پلانینګ زی د هغې پروسیجر په هغې طریقې کار باندې هغې خپل کار چلی نو دا زما تپوس کولو په ځای هلته په هر اسلامي بینک کې یو شرعي اډوایزر ناست یا عالم یا مفتي لکه د هغه نه تپوس وکړئ چې که نه ډېر به بهتري ښه نور د هغې سره معاملات درست دي څه نقصان پکې نشته د اذان په وخت کې که مخ او سینه د قبلې نه واوړي نو څه حکم دی ګوره قبلې ته مخ کول د اذان په دوران کې دا سنت دي لکه ضرورت په وجه باندې یا د عذر په وجه باندې د قبلې نه واوړي نو هېڅ نقصان نشته ښه په پلی سټور کې د قرآن سافټویر او د تفسیر سافټویر ملاویږي هغې کې ډېرې زیاتې غلطۍ نو صحیح سافټویر هغه به مونږ ته څنګه میلاو شي ګوره صحیح سافټویر ته تپوس کې اکثر سافټویر خو ټیک دي د قرآن او کم تفاسیر چې دي یا د هغې ترجمې شوي دي خو تاله دا کوشش پکار دی تی ټیک کړي که نه ته به څه کې کافر شی غلطۍ نه تی نشي ټیک کولی په دې سوچ پکار دی په دې سوچ نه دی پکار چې زه دا سیز ډاونلوډ کوم کم ډاونلوډ کړم په دې سوچ وکړه چې کم سیز هغې غلط کړی چې زه به یې ټیک کړم دا به څوک سوچ کوي دې پسې به زه ګرځم د یو مولي صاحب ویډیو وایرل شوی ده په فیسبوک باندې ښه په هغې کې مولي صاحب وایي چې د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه پس چې څوک دا درود شریف ووایي اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم نو د هغه د اتیاو کالو ګناهونه معاف کیږي او د اتیاو کالو نیکۍ هغه ته میلاویږي دا رښتیا دي دا درود شریف خو ټیک دی اللهم صل علی محمد النبي الامي دې ډېر نور ډېر فضایل دي دا درود شریف خو ټیک دی خو د اتیاو کالو والا خبرې چې کوم دي که نه دا منګړت دي دروغ دي دې باره کې امام ابن حجر اسقلاني رحمت الله علیه هغه ویلي چې دا داسې روایت چې کوم راغلی د اتیاو کالو ضعیف جدا دا ډېر زیات کمزوری دی او امام ابن جوزي رحمت الله علیه ته موضوع ویلی دی دا موضوع دی منګړته خبره ده دا درود شریف ټیک دی ویل پکار دی دې نور ثواب ډېر زیات دی نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې ان من افضل ایامکم یوم الجمعه فاکثروا علی من الصلاه فان صلاتکم معروضه علی دغه صحیح روایت دی چې ما باندې جمعې په ورځ ډېر درود شریف وایه ځکه فرشتې ستاسو دا درود شریف ما ته رارسوي او ما ته پیش کېږي چې پلانکي د پلانکي زوی په تا باندې دونه درود شریف وي نو په دغه ورځ باندې ډېر درود شریف پکار دی او نور صحیح حدیثو کې راځي چې نبی علیه السلام وفرمیل چا چې په ما باندې یو پېره درود شریف وي من صلی علیه واحده چا چې په ما یو پېره درود شریف وي صلی الله تعالی علیه بها عشره الله به د باندې لس رحمتونه نازل کړي نو دغه صحیح روایات دي دا نورې منګړتې د اتیاو کالو ثوابونه او د اتیاو کالو ګناهونه دا ریږي نو دا خبرې فضول دي ښه مونږ اورېدلي دي چې د مرګ نه پس دا روحونه دا په بل قالب او په بل شکر کې راځي دي ته د اواګون عقیده وایي او دا د هندوانو عقیده ده دویم جنم او دریم جنم او لسم جنم صحیح ده دا د هندوانو عقیده ده زموږ نه ده ښه پال والا او علم نجوم والا لتلل او په هغې اعتماد کول څنګه دي دا کفر دی نبي علیه صلات وسلام فرمایي تقریبا ابو داود کی روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من اتا کاهنا فصدقه بما يقول څوک چې یو جادوګر لراغه یو ساحر لراغه یو پالګری لراغه او دا هغه تصدیق یو کچې دا خبره ټیک ده نو فقد کفر بما انزل الله على محمد د هغه قران نه انکار وکم چې الله په محمد رسول الله نازل کړی دی دا تعویذګر لتل دونه خطرناک سیز دی ښه زی ولا ګرځي پسې د اذان د وجه تلاوت بندول درستی کنه تلاوت کولې هم چې تلاوت بندولې هم ستا خوښه ده خو مستحب طریقه دا ده ښه چې تلاوت بند کړي ځکه تلاوت هر ټایم کېږي د اذان جواب بیا نه ورکړی کېږي ښه د هغې اذان په کم وخت کې چې کېږي بیا خو وروسته نور اذانونه شته خو دغې خو بیا نه وي که نه د څه ضرورت لپاره چې چا پیسې جمع کړي نو په هغې باندې زکات وي که نه او په هغې باندې هم زکات وي په دوو شرایطو یو چې کال پې اوړېدلی او دویم چې هغه نصاب ته رسېدلی پوهېږي تقریبا 77,000 روپیه بل زموږ حساب کتاب کوم راتلو یو عالم وایي چې په تراویح او تهجدو کې څه فرق نشته تراویح او تهجد دا د یو څیز دوه نومونه دي واقعي داسې ده نه داسې نه ده دې کې ډېر غټ فرق دی سبا به درته بیا ووایم ښه انشاءالله وصلی الله تعالی علی خیر خلقی